سلامونه دوستانو، دغه سړی نورالامین یوسفزی نومیږي. یوسفزی صاحب تاسو ته د زرو کتابونو نه جوړ په دغه لنډه ویډیو کې تشریح کړی. یوسفزی صاحب محقق، افسانه نگار، نقاد او په پښتو ژبه پوه انسان دی. په دغه ویډیو کې د پښتو ژبې ژوروالی، قوت او خوږوالی تاسو ته تشریح کړی. حتما یې وګورئ، خپلو ماشومانو سره شریک کړئ، نورو ځوانانو سره شریک کړئ. دا ویډیو یو د ډیرو مهمو ویډیوګانو څخه ده چې زه تاسو ته ریکمنډ کوم او حتما یې وګورئ. ما یو دغه خط لیکه یو زنانه له چې 20 کاله پسې یعنی څنګه چې واده وکړه په خوا به خلک هندوستان ته اوس خو لکه یورپ ته ځي او نورې دنیا ته ځي او د دنیا نه ګلوبل ویلج جوړ شوی دی، اوس خلک بلکې ګلوبل کاټیج ته جوړ شوی دی. خو هغه وخت کې به روک شو، نو هغه وایي چې 20 کاله پسې خط راغلی و، ما ته وی چې ما له جواب ولیکه، نو ما ډېر زیات کاغذونه راغستل چې د 20 کالو ګیلي دي، خامخا به بوله ډېر کاغذ پکار وي. هغې ما ته وی چې دا ته څه کوې؟ میا حسیب ګل کاکا خیل کتاب دی د کاڼي کرښې. نو ما ورته وی چې زه د 20 کالو ګیلي لیکم، نو هغې له خو یو پنډ کاغذونه پکار دي، یو 2 ګوتې کاغذ راواله. چې ما 2 ګوتې کاغذ راواغستی چې دا ټپه ورته ولیکه. دا خدای پاک انسان باندې دا فضل کړی دی، د هغه په سر یې دا دستار ایښی دی د زیبا هنرونو. په دې کائناتو کې نه چرته کې سنډه شاعر شته او نه چرته کې غوی موسیقار شته. که سندرغاړی دی، که موسیقار دی، که شاعر دی، نو دا اشرف المخلوقات دی، ځکه چې دا تخلیقي توان یا په خالق کې په اعلی شکل کې دی، شته چې لیس بشین کمثله وی. او یا په دې کائناتو کې خدای پاک دا موسیقي د باران د ټپار په شکل کې پیدا کړې ده، د اس د ټپار په شکل کې پیدا کړې ده، د میچرې د ګړار په شکل کې پیدا کړې ده، د تورانه کې د چغار په شکل کې پیدا کړې ده. نو دک شان دا زیبا هنرونه خدای پاک پر رنگ رنگ شکل کې په دې کائناتو کې پیدا کړی دي. ځکه اقبال خدای پاک ته وایي چې تو شبا فریدی چراغا فریدم، بیابا و کوثر راغا فریدی من باغا فریدم. بیا ورته وایي چې سفالا فریدی یاغا فریدم، تا وایي ټیکرې جوړ کړه او ماته نه د شرابو پیاله جوړه کړه. بیا خدای پاک ته وایي چې منانم که از سنگ آینه سازم، زاغم چې تا ګټه پیدا کړې وه ماته آینه جوړه کړه. منانم که از زهر نوشی نسازم، زاغم چې تا زهر پیدا کړي خدای پاکه ماته شربت جوړ کړه. ما د خپل تخیل په زور باندې او د خپل عقل په زور باندې هغه خوږ. نو دی داسې قسم خلک چې په دې خبره پوهېږي. تاسو د اسلام تاریخ وګورئ، مسلمانانو ساینسدانو سره چې کله ساینس په لاس کې و، نو چرته هم مسلمان ساینسدان داسې شی نو جوړ کړی چې هغه د انسان دپاره زهریلی. چرته هم یو مسلمان ساینسدان دنیا کې تاسو نشئ پیش کولی. ابن سینا راواخلی، ابن رشد راواخلی، ابن الهیثم راواخلی. وسله خو به د مسلمانانو په دور کې لورانو جوړوله. چرته ساینسدان چې دی نو داسې څه شی نو جوړ کړی چې هغه انسان ته نقصان ورسوي. که لیکلی دی کتاب نو په چیچک باندې لیکلی دی، په ادسو باندې لیکلی دی، په کیمیا باندې خپل ژوند وقف کړی دی. جابر بن حیان دوره لرې د خپل ژوند او د خپل دغه نه تللی و چې هغه تقریبا 400 کاله پس د هغه لیکلي څیزونه دریاب شو. نو زه داسې خلک چې هغوی د میډیکل د دنیا خلک دی چې کله هغوی دا شوق او دا ذوق لري د شاعرۍ، د ادب، د زیبا هنرونو، د دې دا فایده وي چې دا ډاکټران به سباله د خپل فرهنګ نه خبر وي، دا ډاکټران به سباله د خپل آرټ نه خبر وي او دوی به په سړیتوب هم پوهېږي. ځکه چې زمونږ دا هم بدنصیبی دی چې زمونږ 90% د ډاکټران چې دی په هغوی کې مینه، محبت او انسان دوستي نه وي. هغوی نه د پیسو مشینان جوړ شوي. او دا وجه دا وه چې زمونږ څومره هم ساینسدانانو مسلمان، نو هغه زیاتر ادیبان او دانشوران هم. تاسو د هغوی تاریخ راوالی، نو هغوی په یو ځل هم ساینسدانانو او هم شاعران او ادیبان او دانشورانو. نو زه دا ګڼم چې یو خو دوی ته مبارکي ورکوم چې په دوی کې دا احساس او دا حس ته دی. شاعري وشوه، تاسو ټولو واورېده، ځوانان شاعران هم واورېدل او مشران هم پکې واورېدل. د دې سره سره سنجیده شاعري هم واورېده او منجیده پکې هم واورېده. او زما خیال دی چې بعضې منجیده شاعرانو چې ده نو باقاعده وایټ پیپر او چارج شیټ یې پیش کړي د دې ټولنې په حواله باندې. دا ټیک ده چې د جدید شاعري چې ده نو د دې تقاضې ډېرې نورې شوي دي. جدید شاعري چې ده نو دا د حسیاتو شاعري ده، دا د بغاوت شاعري ده. خو دلته تاسو کتل یو هغه قسمه شاعري ده چې هغه د روایت په غېږ کې پیدا شوې ده، هغه جدت.
او یو هغه شاعري ده چې هغه په چترۍ راکوزه شوې ده. زما خیال دی چې دلته کې تاسو وکتل چې تاسو د بعضې شاعرانو په شاعرۍ کې جدت هم و خو هغه د روایت په غېږ کې پیدا شو او کوم جدت چې د روایت په غېږ کې پیدا شي دا د ټولنې دپاره ساهو جدت وي او کوم جدت چې د بهر نه راشي او هغه خلک په پټو سترګو باندې خپل کې نو ډېرې زیاتې مسلې پیدا کوي. زه د تخلیق او د آرټ خبره کوم د ټیکنالوژي خبره نه کوم. نو نن دې دور کې چې دی زه د ځوانان چې د یو څو ناست دی ته دا وایم چې د پښتو شاعري چې تاسو اورئ نو تاسو وګورئ چې د پښتو شاعرۍ روایت دومره مضبوط دی چې که تاسو لکه زمونږ د خوشحال بابا نه راواخلئ داسې راتېرېږئ د رحمان بابا حمید بابا ترک اعظم خان شیدا او د معزالله خان ممند او د هغوی نه پس بیا تاسو د شلمې صدۍ ته هم راشي دا ټوله شاعري. نو زما دا خیال دی چې که یو پله ناول په روس کې ډېر زیات معیاري لیکلی شوی دی که بل پله افسانه په فرانس کې ډېره زیاته معیاري لیکلی شوې ده که پروز یا تخلیقي نثر په عربو کې ډېر زیات ښایسته لیکلی شوی دی په عربۍ کې. نو داسې که تاسو وګورئ نو شاعري په مشرق کې ډېره زیاته ښه شوې ده او شاعري په پښتو کې نن هم ډېره معیاري شاعري کېږي او پخوا خو پکې داسې شاعري شوې ده چې د خوشحال خان خټک غوندې او د حمید بابا په شان او د کاظم خان شیدا غوندې شاعران پیدا کړي دي. د هغه خوشحال بابا د کم باره کې چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي خپله چې خوشحال بابا یادی چې خوش سرود شاعر افغان شناس آ کے بینت باز گویت بے راس آ حکیم ملت افغانیہ آ طبیب علت افغانیہ راس کو بھی دید و بے باکا نہ گفت ہر پہ حق باشوخی رندہ نہ گفت. یعنی هغه وایي چې حکیم الامت زنیم حکیم الملت خوشحال بابا دی دا زنوام علامه اقبال وایي او صرف دا نه وایي هغه وایي چې خوشحال بابا باره کې وایي چې his was versatile personality چې خپل مضمون شروع کوي کله په 1928 کې چې هغه کوم مضمون لیکلی دی افغان واریر پوئټ نو his was versatile personality. He wrote on ethics, nationalism and romanticism. He also wrote his autobiography which is unfortunately lost, but his poetry is thus similar to ancient Arab poetry. تاسو هغه مضمون وګورئ ټکي په ټکي تاسو به حیران شئ چې علامه اقبال رحمت الله علیه خوشحال بابا لوست نه دی ډایجسټ کړی دی او بیا یې ریپروډیوس کړی دی په خپله شاعرۍ کې په خپل انداز کې دوباره بیا کام ته پیش کړی دی هم په فارسۍ کې او هم په اردۍ کې. نو زه داسې وایم چې د داسې شاعري چې په هغې کې د هغې دومره مضبوط روایت موجود دی په هغې کې او په هغې کې دا لا څه کوئ چې ولسي شاعري په هغې کې د دومره معیار موجوده ده په پښتو کې چې تاسو وګورئ. تاسو زه اکثر دا خبره کوم چې د اردو یو ډېر مزیدار فلم و کله چې مونږ او فاروق شاه صاحب دی هلکانو او هغه فلم وجنتی مالا په هغې کې کردار ادا کړی او هغې له یو ټال جوړ کړی هغه وخت کې په 15 لکه روپۍ هغه ټال جوړ شوی و څه وخت چې هغې له جوټه ورکوي نو دا سندره ورسره ویلی شي چې بهارو پول برساو میرا محبوب آیا ہے او دا وجنتی مالا هغه وه چې د دې چال مشهور و. تاسو که یادی نو د مشرانو ته به یادي وجنتی ماله به ګرځېده ډېره زیاته اخیسته مدوباله به خندېده ډېره اخیسته او د دلیپ کمار بیبي چې وه سیارابانو د هغې ملا وایي ډېره زیاته اخیسته وه. مونږ ته خپله ځواني دا خبره کوي بل چا راته نه دي ویلي مونږ په فلمونو کې خپل لیدلې وه. نو دغه وخت کې چې هغې له جوټې ورکوي نو دا سندره ویلی شي او د دې نه 50-60 کاله مخکې زمونږ یو عام ولسی شاعر ګلستان بابا وی چې ګلونه راوړه د ګلزاره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ مالیاره. تاسو دې ته وګورئ او دې دا چې 15 لکه روپۍ پې لګېدلي چې بهارو پول برساو میرا محبوب آیا ہے د دې نازک خیالۍ ته او د دې ښایست او ښکلا ته وګورئ او د یو روایتي پښتون شاعر دې سندرې ته وګورئ چې ګلونه راوړه د ګلزاره زما اشنا راځي د خاپیرو د باغ مالیاره زما اشنا راځي. تاسو وګورئ پروین شاه کې څومره لویه رومانوي شاعره ده هغه وایي کو بکو پیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشبو کی طرح میری. زمونږ یو روایتي شاعر د هغې نه 50 کاله مخکې ویلي چې خبرې زمونږ کېږي اوس اشنا کلي په کلي. زه دا وایم چې د پښتو ولسي شاعري صرف ده بیا تاسو ټپه راواخلئ تاسو به حق ریان شئ چې ټپه چې کوم ځوانان د میډیکل سټوډنټان دي هغوی دپاره وایم چې ټپه چې کومه ده نو
دی کې زمونږه نالوستو پیغلو د رومان د تخیل د بادرۍ د پښتونولۍ پوره سمندر بند کړی دی په یوه ټپه کې او د یو نیمې مصرې شاعري ده یوه نیمه مصره ورته تاسو ویلی شي یا پاو کم 2 مصرې ورته ویلی شي او په هغې کې داسې شاعري شوې ده چې اکثر زه دا خبره کوم چې ما یو کتاب کته د کاڼي کرښې نو په هغې کې هغه مشر لیکلي و چې ما یو دغه له خط لیکه یو زنانه له چې 20 کاله پسې یعنې څنګه چې واده وکړه پخوا به خلک هندوستان ته اوس خو لکه یورپ ته ځي او نورې دنیا ته ځي او د دنیا نه ګلوبل ویلج جوړ شوی دی اوس خلک بلکې ګلوبل کاټیج ته جوړ شوی دی خو هغه وخت کې به رک شو نو هغه وایي چې 20 کاله پسې خط راغلی او ما ته وی چې ما له جواب ولیکه نو ما ډېر زیات کاغذونه راغستل چې د 20 کالو ګیلي دي خامخا به بوله ډېر کاغذ پکار وي هغې ما ته وی چې دا ته څه کوې میا حسیب ګل کاکا خیل کتاب دی د کاڼي کرښې نو ما ورته وی چې زه د 20 کالو ګیلي لیکم نو هغې له خو یو پنډ کاغذونه پکار دي یو 2 ګوتې کاغذ راواله چې ما 2 ګوتې کاغذ راواغستی چې دا ټپه ورته ولیکه چې څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروي نه په دې ټپه کې د 20 کالو جسمانی جنسي او جذباتي او اقتصادي 4 واړه قسمه استحصال د هغې درد او کرب په دې کې موجود دی دا داسې شاعري ده په دې کې بیا چې کوم دا جدید شاعران دي زمونږ تاسو واورېده چې دی نو ومې وجړولی د ډاکټر صاحب خبره ومې وخندولی خو په دې کې چې کوم دانش موجود دی پښتون په دې کې چې کوم وزډم موجود دی په دې کې چې کوم مذمت موجود دی په دې کې چې کوم مزاحمت موجود دی او په دې کې چې کوم د بیدارۍ سرک موجود دی او دې کې چې کوم مینه محبت موجود دی نو زه دا وایم چې دا ځوانان خصوصا دی ته وایم چې د خپل کلتور سره د خپل روایت سره مینه وکوئ ځکه چې دا ستاسو جړې دي اکثر زه دا خبره کوم چې د پرون ته تلل چې دي دا د هر کام ذمواري ده په پرون کې کېناستل بده خبره ده پرون ته نه تلل د هغې نه هم زیاته بده خبره ده نو د پرون ته تلل د خپل ماضي نه ځان خبرول او د پرون په غېږ کې د نن په لار سبا ته تلل ښه تخلیق کار هغه وي چې په لمحه موجود کې موجود وي په موجوده لمحه کې هغه خپل اورېدونکی یا لوستونکی پرون ته هم بوځي او د نن په لارې سبا ته هم بوتلی شي خو د هغه جړې کټ کېږي نه زه دې ځوانانو ته دا خبره کوم د طالب علمانو ته دا خبره کوم چې که چرې ستاسو په یو لاس کې پښتونولي وي ستاسو په بل لاس کې عصري علوم وي او ستاسو په سر باندې د لا اله تاج وي نو تاسو زمونږ یئ که چرې دې کې یو شی مس شي نو تاسو زمونږ نه یئ دا 2 څیزونه زمونږ دي که چرې ستاسو د کام او د کاموالۍ نه خبر نه یي که ستاسو د دین او د دیندارۍ نه خبر نه یي او که چرې تاسو د عصري علومو نه خبر نه یي نو د خپل ځان نه شوئ مطلب زما دا دی چې دا ټرایکه چې ده دا تسلیس چې دی د دې سره به ځئ تاسو او بله خبره زه تاسو ته په اخر کې دا کوم چې زمونږ شاعري مونږ ته چې مجموعي مونږ راخلو نو دا مونږ ته د امید د حرکت د حرارت او د جنگ د جدوجہد د کم جنگ د جاهلیت خلاف د بیخواندۍ خلاف د نه سړیتوب خلاف د زنځانۍ خلاف د بې پاکۍ خلاف مونږ ته د جنگ او د جدوجہد چل ښیي مونږ ته وایي چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت مونږ ته وایي چې غوټۍ پسې وهې په لاس به درشي چا وی دا چې په دریاب کې ګوهر نشته که یو ځل پیل شوي یو ځل د CSS ونه کړو بیا وایو که چې غوټۍ پسې وهې په لاس به درشي چا وی دا چې په دریاب کې ګوهر نشته خو د خپل ځان نه شکست مه خوره ځوانانو ته وایم چې د خپل ځان نه شکست خوړل د دنیا بدترین شکست دی په ځان کې حوصله پیدا کوي په ځان کې حرکت پیدا کوي په ځان کې حرارت پیدا کوي په ځان کې شوخي پیدا کوي په ځان کې سړیتوب پیدا کوي په ځان کې دینداري پیدا کوي په ځان کې کردار پیدا کوي په ځان کې مینه پیدا کوي په ځان کې محبت پیدا کوي په ځان کې نرمي پیدا کوي په ځان کې صداقت پیدا کوي په ځان کې حرکت پیدا کوي په ځان کې حرارت پیدا کوي هله به چې دی نو تاسو د ژوند سره جنګ کولی دي ستاسو ټولو یو جان مننه. السلام علیکم.